السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړې په خیر یا؟ نن غواړم تاسو ته د تلګرام اتومات ډاونلوډ بندول در وښیم. نو زموږ سره د ویډیو تر آخره پورې مل اوسئ. نو راځئ چې په ویډیو شروع کړو. د هر څه نه مخکې به لومړی تلګرام ته راشئ. وروسته به په دریو ټکیو باندې کلیک وکړئ. د باندې به کلیک وکړئ. له هغه وروسته نه به موږ په سیټینګ باندې کلیک وکړو. سیټینګ ته چې راننوتلی، بیا به په دغو دریم آپشن باندې ډیټا اینډ سټوریج باندې کلیک وکړئ. دغه دی. دلته چې ننوتئ نو دغه درې آپشن وینئ تاسو ګرانو دوستانو، دغه آن وي. نو تاسو که غواړئ چې خپل اتومات ډاونلوډ بند کړئ، نو دا باید که تاسو غواړئ چې په ډاټا موبایل په ډاټا باندې ډاونلوډ ونه شي اتومات، نو دا لومړی آپشن به غول کړئ. او که غواړئ چې په وای فای باندې مو اتومات ډاونلوډینګ ونه شي، نو دا به هم وکړئ. که غواړئ چې په ډاټا باندې مو عکسونه ډاونلوډ نشي، نو دا به هم غول کړئ. نو زموږ اتومات ډاونلوډ چې دا دی بند شو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګري مو هم را انوایټ کړئ. د نورو ویډیوګانو تر نشر کولو خدای په امان. زموږ منندوی اوسئ. خدای په امان.